سلامونه دوستانو، هغه کوم درې کارونه دي چې یوه ښځه غواړي خاوند یې ورسره وکړي. ډېر مهم معلومات تاسو ته درکوم، د ویډیو تر اخره راسره پاتې شئ. دغه درې کارونه کوم دي ضرور د ویډیو تر اخره وګورئ. تاسو به په ډېرو داسې نوو معلوماتو باندې پوه شئ. هسې خو د ښځې او خاوند رشته داسې ده چې د دوی ترمنځ څومره هم مینه وي نو کمه ده، یعنې یو بل سره بې انتها مینه کول پکار دي. خو درې داسې کارونه چې هغه هره ښځه غواړي چې خاوند یې ورسره وکړي. دوستانو، په هغې کې لومړنی چې کوم دی هغه مینه ده. دویم او دریم به هم تاسو سره شریکوم، خو دریم ډېر زیات مهم دی، نو ضرور تر اخره پاتې شئ راسره. لومړی چې کوم مینه ده، نو هره ښځه غواړي چې ما سره د خپل خاوند مینه محبت وکړي او ماته د وخت راکړي او خبرې دې راسره وکړي. ځینې خاوندان چې د کاره هم راشي نو خپلې ښځې ته وخت نشي ورکولی، یعنې په موبایل کې مصروف وي یا بل داسې څه اکټیویټیز یا بل داسې څه سوچ او فکر کې وي چې خپلو بچو ته هم خیال نه وي، خپلې ښځې ته هم. نو په داسې دوران کې ښځه خفه کېږي، نو خاوند ته پکار دی چې هغه خپلې ښځې ته وخت ورکړي. په دې سره ښځه ډېره زیاته خوشحالېږي. دویم دا چې هره ښځه غواړي چې زما خاوند دې ماته تحفه راوړي، یعنې هغه تحفه ضروري نه ده چې ګینې یا د سرو زرو ګوتمه وي یا بل داسې قیمتي څیز وي، هغه یو ګلاب هم کیدلی شي. په دې سره د دوی دواړو ترمنځ مینه محبت چې دی هغه سیوا کېږي او د دوی ترمنځ هغه نفرتونه چې کوم دي هغه ورکېږي. نو دوستانو، دا دویم کار هم ضروري دی چې خاوندان یې خپلو ښځو سره وکړي. او دریم کار چې ډېر زیات ضروري او مهم دی هغه دا چې لکه څنګه چې د سړي ضرورت وي کوروالي ته او هغه غواړي چې خپل دغه شوق پوره کړي، نو داسې ښځه هم غواړي، خو د ښځې خوله باندې دا خبره نه راځي. نو خاوندانو ته پکار دي چې د ښځې د دغه ضرورت خیال وساتي او هر کله چې هم ښځه که د دغه کار غوښتنه هم نه کوي، نو پکار ده چې خاوند په دې باندې په یو انداز کې ځان پوه کړي او بیا د ښځې هغه خواهش ورپوره کوي. نو په دې سره ښځه بیا ډېره زیاته خوشحالېږي او ستاسو نه به ځان قربان کړي. امید لرم معلومات به ستاسو خوښ شوي وي. په آینده کې له همدغسې په زړه پورې معلوماتو نه ځان خبرولو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.